رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. دران حاضرین و خوږاوریدونکو کو ولله الحمد. د الله جلال په فضل و رحم و کرم او د توفیق په ملتیا سره نننی درس قرآن عظیم شان زمو تاسې د پنځمې سپارې مبارک د سورة النساء دیارلسمه رکوع شروع شوله. په مخکنۍ رکوع کې بیان د قتل جایز و چې کافر محارب یا هغه منافق مجهر چې کفر خپل ښکاره کړی وي او د هغو نفاق او د استتار څخه ځان ښکاره کړی وي، هغه کافر چې کله مقابله کوي په مقابله کې وژل کیږي او د قتل جائز دی، اسر او بندواله جائز دی. په دې رکوع کې بیان د قتل ممنوع دی. قتل ممنوع چې د مؤمن قتل دی. مؤمن به کوشش کوي چې د لاسه مؤمن مړ نشي. که هر څو په مشکلاتو کې وي، په دعوا په دنګالو په تنګوالي کې وي، ولیکن په قتل کې خیر نشته. هم په دنیا کې تاواني کېږي او هم په آخرت کې. نو قتلونه دلته بیان د قتل څه شولو؟ ممنوع شولو. خلاصه د رکوع څه ده؟ الانسداد للقتل فی المسلمین. الله عز وجل د مسلمانانو په منځ کې د قتل مخه نیولې او ډیر سخت حکم یې لازم کړی، او دغه امتیاز چې د مؤمنانو په منځ کې باید قتل نه وي او مؤمن باید بل مؤمن ونه وژني، عجب یو سخت قوانین یې وضع کړي. هغه دا دی که چېرته مقتول مؤمن وي، اولیای مؤمنان وي، ام دیت لازمیږي ام کفاره، او قتلم قتل خطا وي. قتل خطا یا فی الفعل یا فی الاراده. موټر چلوي، اراده دې ده نه ده چې څوک پې ووهي، خو ناڅاپه یو ماشوم یو هلک یو موټر اسکل والا د مخې ته راوځي، ګړاس ووهي مړ شي. دې ته قتل بالخطا ویل کېږي. اراده د تا په موټروانۍ کې چا یې وژلو نشته، ولیکن داسې حادثه پېښه شوه چې سړی مړ شو. یا اراده فی الفعل ده. ولې مارغه، ولې کافر جنگ او جهاد کوي د کافر سره، خو د مسلمان موټر ولګي یا د مسلمان سړی ولګي، اگر چې ته جنگ او جهاد کوي کافر وژنې ولیکن مړ شي مسلمان، دا هم قتل خطا دی. دا قتل خطا اراده د وژنې دی وه، خو د مسلمان د وژنې نه وه، د کافر د وژنې وه. دلته په فعل کې خطا وتلې، د مسلمان د کافر په ځای مسلمان درنه مړ شو. د دې چې کله مقتول مسلمان وي او ورثه مسلمان وي، هم به ورثه ورته خونبها دیت ورکوي او هم به کفاره ادا کوي. کفاره یا رقبه مؤمنه ده او یا 2 میاشتې روژه نیول مسلسل دی. په منځ کې خوړل نشته، که دې وخوړله بېرته به د سره راګرځوي. دا د قتل د مخنیوي په خاطر، اگر چې اخروي قتل خطا او شبه بالخطا او قتل بسبب اخروي جزا نه لري، ځکه چې تا په فعل کې قصد او اراده نشته، ولیکن دنیایي جزا شته. قتل شبیه بالخطا، په خوب کې مور په بچی باندې راوړي
او یا یو غټ سړی په ماشوم باندې راولویږي د کټ نه او یا فرض مثال ته بغل یې لاندې کړي او هغه مړ شي دا شبیه بالخطا او بل قتل بسبب دی په غیر ملکیتي ځای کې د کویای که نستی ستا د خپلوانو یا فرض مثال نور کلیوالو د قتل سبب شولو سړی په کویي کې وغورځېدلو مړ شولو په تا باندې دیت لازمیږي کفاره نشته په قتل بسبب کې یوازې کفاره ده قتل شبیه بالعمد چې په سوټي دی وهلی وي په تیږه دی ویشتلی وي په دې کې قصاص نشته او دیت دی او په دیت کې یوازې په اوښانو کې تفاوت دی چې په نورو کې د احنافو په نسبت 5 قسمه اوښان ورکول کېږي او په قتل شبیه بالعمد کې یا شبه بالعمد کې 4 قسمه اوښان 25 یو کلن 25 2 کلن 25 3 کلن 25 4 کلن او یا بعضې وایي چې نه 4 حامله اوښانې او 8 غیر حامله دا د تغلیظ معنا ده چې دې کې دیت مغلظ دی او په عام دیت کې 5 قسمه اوښان ورکول کېږي 20 یو کلن نارینه ابن مخاض ورته ویل کېږي او 20 یو کلن ښځینه بنت مخاض ورته ویل کېږي او 2 کلن 3 کلن 4 کلن 100 اوښان شو که طلاونه ورکوي 1000 دیناره که د سپینو زرونه ورکوي 10 درهمه په دې کې بیا د دیت مغلظ او د دیت خطا فرق نشته او شبیه بالعمد کې دې کې کفاره نشته او په قتل عمد کې کفاره نشته عمد کې یوازې قصاص دی چا معاف کړلی په مقابل کې دیت نه وغوښتلو هم کفاره نشته که اسلامي حکومت در باندې د قصاص حکم وکولو ووژل شولې نور د توبې استل وي الله به درته عفو وکوي که د توبه نه وي استلې په آخرت کې د ځان ته جزا ده د وژنې د په دنیا کې ځان ته جزا وه دا 5 قسمه قتل او قتل عمد شبیه بالعمد خطا شبیه بالخطا قتل بالسبب په دغه حالاتو کې دیت په چا لازمیږي په تربورانو باندې په یو تن نه او په 3 کالو کې بیا ادا کوي په یو وارم نه او دا اوس چې خلک ورځي صلح کوي دا ورته عذر کوي ورته زاری کوي هغه خام معاف ابرا ورته کوي حکومتي فرض مثال جزا نه اخلاص د حق الله نه دیت هم ورته ملان او خلان او چې دا ډریور دی دا څنګه لري هغه هم ورته معاف بس یو څوري جملې چې په سمسو نو نواتې ورشي او لک 2 لک روپۍ ورخستې وي بس دا صلح ده دا دیت نه دی دیت په عاقلو لازمیږي په 3 کالو کې په هر نفر باندې روپۍ اول نږدې خل بیا لري خل بیا لري خل بیا بسته کلی بیا بسته ولس بیا بسته قوم چې دا باید 3 کالو پورې دا دیت ورته ادا کړي او کچېرته د حضرت عمر په زمانه کې دیوان را پیدا شو چې نظامی کار کوي فرض مثال په قشله کې وزارت دفاع کې درنه قتل وشو وزارت داخله کې درنه قتل وشو یا فرض مثال په یو حکومتي شرکت کې موټر چلاوي او نفر د نور شولو الته بیا په اهلی دیوان باندې لازمیږي په مشرکت لازمیږي په وزارت دفاع لازمیږي په وزارت داخله لازمیږي یا د پاکلاو باندې نه که په کلی کې اوسه او شخصي ژوند کې وي دیت پاکلاو دی که په رسمي ژوند کې وي په بیت المال دی الله عز وجل فرمایي د یو آیت کریمه نه 2 آیات کریمه نه بسته یو علم جوړ شو الله جلال بیان فرمایي وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا ندای مناسب ندای پکار
به احتیاطی باید مسلمان ونه کوي چې ووژني یو مسلمان ان یقتل مؤمنا بل مسلمان لره بالکل دا مسلمان ته مناسب نه ده چې بل مسلمان دی ووژني موټرواني کوي به احتیاطي کوي موټر سایکل چلوي به احتیاط چلوي په ټوپکو په ټوپان چا باندې اصل فیرونه کوي به احتیاط فیرونه کوي هر کله چې انسان ځنه ووژل شو اگر چې خطا انوي په د باندې دیت او کفاره لازم شول الا خطا ولیکن ممکن پیښ شي دغه حال د خطا په لحاظ خطا فی الاراده یا خطا فی الفعل خو قصدی دی وجنه نه وي چې خطا وشو اوس به څه کوي یا به کافر وي معاهد ذمي مستأمن په دې باندې داسې دیت لازميږي څه لازميږي دیت لازميږي عاقله او تبي دیت ورکوي ولو که هندوان دي د کابل اوسیدونکو دي ولو که مستأمن دي د خارج اوسیدونکو دي تا ورور وجلای راځي به محکمه به حکم کوي ته به دیت ورکوي ستا عاقله به دیت ورکوي ولو که کافر دی چې هر کله کافر محارب وو هغه کې جزا نشته هغه د جهاد او د سیاست په لحاظ وژل کیږي اما مسلمان دی وژلو ام به کفاره وي ام به دیت وي که مسلمان وو او ورثه کافرانو نو بیا کفاره شته او دیت نشته کفاره شته دیت نشته یو هندو مسلمان شوی نور ورثه په مثال محارب کافران دی په هندستان کې د دې کفاره نشته ومن قتل مؤمنا خطأ فچاو وجلو یو مؤمن په خطا سره مؤمن دی په خطا وجلو څه جزا در باندې لازميږي فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله نو په د باندې لازميږي فعليه لازم من جانب الله د الله د خوانه د حکم په لازم شولو ازادي وي به او مؤمنه رقبه یا غلام یا وینځه چې مؤمن وي کافرنا اهل کتابنا مشرکنا مؤمن غلام به آزاد وي د قتل خطا په مقابل کې ودیه مسلمه او تسلیم شوی دیت به وي الی اهلی ورثوته ورثوته بالنقد دیت تسلیموي اگر چې په یو ورنه پدری کالونو کې الا ان يصدقوا ولكن هغه وخت چې ته د خپلوان په د باندې صدقه وکوي یعنی الا يعفو عنه وتعفو فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة او کچې توا دغه مقتول مؤمن دی دا خپل څه دی فإن كان من قوم کچې توا د مقتول دی وقومنا عدو لكم چې هغه د تاسو دښمنان دي محارب دي کافران دي وهو مؤمن خو لیکن د خپل مقتول مؤمن دی یو سیلانی راغلی په افغانستان کې دا مؤمن دی او نور ورثه ورونه او خپل خپلوان په کفري ملک کافران دي دلته مسلمان شوی ګلاز په موټر ویل شو مرش مقتول مسلمان ورثه کافران نو پدې کې بیا دیت نشتا فتحرير رقبه مؤمنه پدې قاتل باندې आवाज د غلام آزاد ول دي یا आवाज دو میاشتې روزنی ول دي دیتمیت کافر ورثه ولا نشتا حق الله دی نشتا آواز کفاره حق الله په لازمي وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة أو كواد مقتول مؤمن يا غير مؤمن من قوم دناس وقومنا بينكم وبينهم ميثاق چتاسو داغو په منځ کې معاهده و چې جنگ بنه کوي دیم په اجازه راتلی شوی د تاسو ملک ته تاسو تللی شوی د هغوی ملک ته نو بیا به څه کوي اگر چې ورثه کافران دي خو معاهد کافر دی چې تا ته کوم تاوان او کوم ضرر او کوم جنگ منګ نه در سره کوي بیا به موږ کافر ورثه ته دیت ورکوي
فدیت مسلمه دیت به ورکول کیږي ادا کړی شوی تسلیم کړی شوی الی اهله و ورثته خپلوانو ته تربورانو و عزیزانو ته اگر چې کافران دي ولیکن د کوم کافر دی کافر میثاقی کافر معاهد ام دیت در باندې لازم شو اگر چې د مقتول ام کافر وي او کافر ذمہ دی اگر چې هندو د په موټر واجلای هندو دیم چې په موټر واجلای ام به خپلوانو ته دیت ورکوي او هم به کفاره ادا کوي وتحرير رقبه مؤمنه او در باندې لازم دی دیت ورسته آزادول د مؤمن رقبه د غلام او یا د وینځي کله په دې ټولو حالاتو کې وینځ یا غلام پیدا نه کړل کده اوس زمانه کې بیا به کفارت شی ورکوي فمن لم يجد کچته چا رقبه مؤمنه بیا نه مندله د نفس بیا نه مندلو فصيام شهرين متتابعين نو په دې قاتل باندې فعليه لازم په دې باندې لازميږي روزه نیول د 2 میاشتو متتابعين پر لپسې مسلسل غیر د زنانه نه چې حیض یو شرعي عذر دی هغه معاف کیږي دوغونه بغیر که په نور عذرونو سره نارینه یا ښځینه روژه وخوړله بېرته به کفاره د سره رانیسي توبة من الله فلیتوب دی د توبه وباسي په دې خطا کې هم چې الله بیا د ما نه تقصیر شوی دی خدای ماته د ما توبه ده په ما باندې رجوع په قبول د توبې سره وکوي په ما باندې رجوع په نزول د رحمت وکوي ستا د دې قتل د وجه نه ستا په قهر او په غضب نوم گرفتار توبه به وباسي بیا به هم د خپل تقصیرونو رجوع کوي و الله طرف ته ام به کفاره ورکوي ام به دیت وي او هم به توبې وي اعمالو کې استغفار به وایي نفلونه به کوي تهجد به کوي خیراتونه به کوي چې الله آینده ته په قتل گرفتار نشي وکان الله علیما حکیما او دی او وی به الله جلال کامل علم والا او په ټولو قوانینو حکمونو کې او په خپل کارونو کې حکمت والا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما دکی ودل علماء کرام صحابون او تابعین نه پدې قائل دي چې قاتل کافر کیږي قاتل عام کافر دی او چا په عام انسانان وویشتل مؤمن وویشتله د ایمان نه خلاصيږي جهنم کې ابدالابد سوځل کیږي دلیل دا دی وی الله تعالی درې جزا ام د الله لعنت دی په ام د الله غضب دی په او هم به همیشه په جهنم کې نو دا جزا د چا د پاره ده د کافر قاتل د دینه خوارج حدار واخصل چې په هر ګناه کبیره انسان کافر کیږي کله ګناه کبیره وکولا نو بس دائم کله زنا وکولا کله لواتت کولو بیا د افکیدل نشته او ابدالابد په جهنم کې سوځي جمهور علماء کرام وایي چې نه غیر د کفر او د شرک نه نور ګناهونه به یا انسان توبه وباسي او یا به ورته الله عز وجل بخشش کوي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قتلا فما دون ذلك كراهه که قتل چا کړی وي که لواطت چا کړی وي که زنا چا کړی وي د جهالت او د ځوانۍ او په ناپوهۍ کې الله جلال ورته او دی توبه وباسي الله عز وجل ورته څه کوي عفو کوي او که توبه نه وي ایستلی الله که اراده کوي د تعذیب جهنم ته به ولېږي چې ایمان یې تیر کړی دی د الله په اراده چې څومره وخت دی لایق د جهنم دی په جهنم کې به وي د جهنم نه بیا لست راوځي و ادنا جنت ته هغه لوړو درجو جنت کې نه بس په ماحول حیات کې بیرته راژوندی کېږي بیرته بدن د اور او د سکارو نه راوځي ټوکول کېږي د ایمان داسې یو قوي اسلحه ده که حبت خردل من ایمان موجود وي د هغو لږ ایمان په برکت سره هم دا یو وخت د جهنم نه نجات پیدا کوي
او الله یې په ټیټه درجه جنت کې وسوي. ولیکن په دې علماو باندې یا په دې قول باندې دا هغه کېږي چې خیدل ته چې الله خالدن ویلي، غضب الله ویلي، لعنه ویلي، د دې مطلب څه دی؟ علماء کرام اهل سنت والجماعت د دې تشریح دا کوي چې د قتل ګناهګار چې قتل شوی وي دا به د نورو ګناهګارانو نه زیات پاتې کېږي. یعنی دا فرض که د عقل د پوهې په لحاظ نور صریح هغه نشته پکې حدیث مبارک چې موږ یې تعین کو، لکه د نورو ګناهونو مجرم به 1000 کاله پکې وي، قاتل به 2000 کاله پکې وي. نو په دې لحاظ دلته خالدن په معنا د ابدا نه دی، دلته خالدن په ډیره زمانه مقصن طویلن سره دی او دا په عربی کې استعمالیږي. لکه څوک چې ته موږ دائم زوروي دا مطلب چې ډیر د زورولې او اسمم ډیر زوروي، ته ما دائم زوروي، نو دا په عربی کې استعمالیږي. نو خالدن په قتل باندې سړی کافر کیږي نه، او د الله د گناهونو کې په لوی گناهونو کې ډیره لوی ګناه ده او الله عزوجل ډیر عذاب ورکوي او الله عزوجل ډیر په لعنت او په غضب یې گرفتاروي. خو چې کله اراده وشي چې دې سړی توبه یستلی وي، ایمان یې تیر کړی وي، الله عزوجل به بیرته جنت ته راوباسي او د عذابونو نه وبچي. ومن یقتل مؤمنا متعمدا، څوک چې مړ کې یو مسلمان په قصد سره اراده یې په دې نیت ورغلی وي چې دی به وژني، فجزاؤه جهنم، جزا د قاتل چې د جهنم دی، خالدین فیها، همیشه به په جهنم کې وي. یعنی اگر چې او کچېرته د قتل مستحیل شي چې د قتل ماته حلال دی، نو بیا بل اتفاق د کافر دی، ابد الابد په جهنم کې سوځل کیږي. خو کله عقیده وي چې دا قتل ماته حلال نه دی او ګناه ده او زه ګناهګاریږم، ګناه کوم، خو بیا هم ګناه یو کوله، په دغه وخت کې بیا خالدن معنا څه ده؟ فجزاؤه جهنم، د دې مسلمان قاتل جزا جهنم ده، خالدن فیها، ته ډېره وخت به په دې جهنم کې وي څومره چې د الله په علم کې دی، خو د نورو ګناهګارانو نه به ډېر په جهنم کې سوځل کېږي. وغضب الله علیه، او غضب د الله به وي په ده باندې، ولعنه، د الله لعنتونه به وي، د الله د رحمتونه به شړل شوی وي. واعد له عذابا عظیما، او الله ذوالجلال دته تیار کړی دی په جهنم کې عذاب ډیر لوی. صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.